وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله پاک مونږ ټولو مسلمانانو ته بلکې ټولو انسانانو ته د ورورولۍ او د یووالي تعلیم راکړی دی او حکم یې راکړی دی. د مسلمانانو د عملونه او د عبادتونه چې نظر ورته وکړي نو په دې کې هم یووالی دی، اتفاق دی او ورورولي ده. منځ دی نو ټول به راجمع کېږي، په یو سب کې به امیر او غریب ولاړي. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا. یو سب کې به ولاړي، مالدارو او غریبو مو یو امام پسې به ولاړي، په یو الله اکبر باندې به ښکته کېږي او بره کېږي، په یو ځای باندې به د مانځه نه فارغېږي. دا مونځ هم د اتفاق او د یووالي یو درس دی، یو سبق دی چې یو بل سره یو ځای ودرېږي، جوخت جوخت ودرېږي، مینځ کې خالي ځایونه مه پرېږدئ او په یو امام پسې یو الله ته، یو کعبې شریفې ته او په یو ځای باندې او په یو وخت باندې، دا د اتفاق او د اتحاد یو سبق دی او یو درس دی. دغسې حج ته وګوره، د ټولو مسلمانانو احرام به یو شانی په حج کې، د ټولو مسلمانانو نارینه او سرونه به په احرام کې ښکارئ، د ټولو مسلمانانو هغه احرام به ګنډلې جامه نه وي، په هغې کې به خوشبویۍ وغیره نه وي، په یو ځای باندې به د یو کور نه بغیر چاپېره تاویږي، یو الله ته به آواز کوي، یو لبیک چغه به وي. دغه حج هم د اتفاق او د اتحاد یو سبق دی. دا زکات که ګورئ نو دا هم د مالدار او د غریب خپلولي او مینه پیدا کوي چې مالدار به زکات ورکوي غریب له، مسکین له به زکات ورکوي، فقیر له به زکات ورکوي. نو د دې په منځ کې به یو ورورولي پخیږي، خپلولي به جوړیږي. دا زکات هم د ورورولۍ او د انسانیت او د همدردۍ یو سبق دی. دغه شانتې که د روژې ته وګورئ نو غریب باندې هم پابندي ده د خوړلو څکلو، ثم اتم الصیام الی اللیل، او په امیر باندې هم پابندي ده. ټول به د بانک سره، ټول به د وخت د داخلېدو سره چې کله د روژې د ماتېدو وخت شي نو ټول به په یو ځای باندې بس اوس اجازت دی د خوړلو څکلو. هېڅوک به پکې داسې نه وي چې د مازدیګر په بانک باندې به هغه ته د روژې د ماتولو اجازت وي. که هر څومره غریب دی او هر څومره بوډا دی، که هر څومره مثال فقیر دی، خو هغه ته به دا اجازت نه وي چې ته د ماسپښین په بانک باندې، د مازدیګر په بانک باندې دا روژه ماته کا. نه نه، ټول به تر ماښامه پورې ثم اتم الصیام الی اللیل. دغه شانتې د روژې د شروع کېدو ټیم به د ټولو یوي. یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، چې هغه د فجر ټیم دی، هغه د سبا ټیم دی. داسې به پکې څوک نه وي چې هغه ته دروازې د روژې د شروع کېدو ټیم 9 بجې مقرر شي
هغه ته 10 بجې مقرر شي. نه ټولو دپاره د سبا د داخلېدو سره د ټولو به روژی په ټولو باندې به پابندي په هر مؤمن او مسلمان باندې چې عاقل او بالغ دی او توان والا دی طاقت والا دی د روژې د نیولو. که چېرته لیونی دی هغه به ترې نه باري. که چېرته کې ډېر ضعیف او بوډا دی بیمار دی دغه مجبور او معذوره به ترې نه باري. نو دا ځان له د یو قسم یو شانوالي د اتفاق او د اتحاد یو سبق دی. دا وجه دا وه چې ټولو مسلمانان الله دا غواړي چې تاسو یو بل سره یو شئ. ډلې پارټۍ او په دې باندې د یو بل نه نفرتونه یو بل نه لارې جدا کولو یو بل نه سخي کټي جدا کولو دا د مسلمانۍ مزاج نه دی. دا د اسلام مزاج نه دی چې ته په دې لار روان شې او زه به په دې لار روان یم. ته داسې ځه او زه به داسې ځم. ته به زما نه کرکه کوې زه به ستا نه نفرت کومه. ته به زما غیبت کوې زه به ستا غیبت کومه. ته به زما سپکې وې او زه به ستا سپکې ویمه. زه به خپله درنه ویم او ته به خپله درنه وې. نه وروره قرآن ویلي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ټول د الله په رسۍ باندې یو شی، ټول د الله په کتاب باندې یو شی، ټول په قرآن و سنت باندې را یو ځای شی. ډله بازۍ مه کوئ، د یو بل نه بیلیږئ مه، یو بل سره نفرتونه مه کوئ، د یو بل نه کرکې مه کوئ. اتفاق کې ستاسو فایده ده، نه اتفاقي ستاسو تاوان دی. الله وایي چې ګوره یو دور داسې و چې تاسو د یو بل نه نفرتونه او ستاسو یو بل سره کرکې وي. ستاسو یو الله سره تعلق نه و، ستاسو یو کتاب او یو نبی سره تعلق نه و. نو ستاسو حال دا و چې اذ کنتم اعداء، تاسو د یو بل دشمنان وئ، د یو بل نفرت کې د حد نه تېروتي وئ، د یو بل په مرګ پسې ګرځېدی. خو فاصبحتم بنعمته اخوانا. دا الله نعمت چې دنیا ته راغی، قرآن چې دنیا ته راغی، نبی آخر زمان چې دنیا ته راغی، نو دا ستاسو د ورورولۍ دپاره په دې باندې ستاسو ورورولي جوړه شوه. دا ورورولي قایمه وساتئ. په دې ورورولۍ باندې په دې مسلمانۍ باندې یو شی. نن مسلمان تاله ترغه دی، نن مسلمان بے اتفاق دی، نن مسلمان په ډلو کې تقسیم دی. دغه وجه ده چې دنیا کې هم طاقت کمزوری دی او په کلو کې او په علاقو کې هم د دې هغه برکت نشته، د روزۍ هغه برکت نشته، د زندګۍ هغه برکت نشته، په ژوند کې هغه مزه نشته چې قرآن کم تعلیم راوړی د هغې تعلیم نه یو خوا بل خوا روانو. قرآن خو داسې ویلي سورة الحجرات کې چې به یو بل سره رانږدې شئ. مسلمانان یې نه ویلي، هلته انسانان یې ویلي. د انسان معنا دا ده چې یو بل سره مینه. انسان د انس نه دی، د ده به یو بل سره به مینه وکړي، یو بل سره به همدردي وکړي، په یو بل باندې به سودونه وکړي، یو بل له به خدمت وکړي، د یو بل بیمار پرسی به وکړي. دې کې د مسلمانۍ خبره نه وه. زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کافر بیمار پرسی له هم تللی دی. که کافر قرضدار دی هغه سره هم امداد کړی دی، که کافر کمزور دی پریشان دی د هغې هم پړه باندې لاس یخی دی او هغه هم تسلي ورکړې ده. که د کافر ور سره امانت دی هغه امانت کې هم خیانت نه دی کړی بلکې هجرت یې اله کړی دی چې هغه امانتونه هغه کافرو ته د واپس کولو انتظام یې وکړه د مخکې نه. نو انسانیت خو دې ته وایي یا ایها الناسو انا خلقناکم من ذکر و انثی. و انسانانو تور یې که سپین یې، مشرق کی یې که مغرب کی یې،
هر څنګه چې د یو پلار او د یو موره پیدا یې خلقناکم من ذکر و انثی ستاسو بابا یو دی د دې ټولو یو بابا دی که د هرې ذات دی هرې قوم دی هره یوې قبیله ده خو د ټولو انسانانو بابا آدم علیه السلام دی مور حوا ده علیه السلام د یو مور پلار نه پیدا یې وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا دا تاسو چې خاندانونه یې دا د کرکې دپاره نه یې دا د نفرت دپاره نه یې دا د بړایۍ دپاره نه دی چې یو سړی به په خاندان باندې نسب کوي فخر به کوي په خاندان باندې په نسب باندې به بړایي بیانوي لویي به کوي الله ویلي چې دا خاندانونه د دې دپاره کوي لتعارفو چې تاسو یو بل وپېژنئ دا صرف د پیژنګلو دپاره او پیژنګلي بیا د دې دپاره چې د خپلولۍ خیال وساتې چې دا زما د ټبر دی دا زما کاکاجي دی دا زما ماماجي دی دا زما رواره دی دا زما خوری دی دا زما رور دی دا زما نیکه دی دا زما نیا ده دا د دې دپاره چې تاسو بیا د دې رشتو خپلو رشتهداري وپالئ د دې رشته دارو قدر وکړئ رشته دار خلک د دې دپاره ګوري که چېرته ځمکې یو ما پسې راله ابیګانې خلک دې له ګوري که زما ابی و او د هغې جاګیره ما پسې راغی د بل ځای نه باباګانه خلک د دې دپاره ګوري د دې دپاره ایسې نه یو وي دا زمونږ خپل دی پخوا زمونږ دې کلي ته یو سړی راغلی و نو هغه چې ته د بار ملک نه راغلی و نو دلته کې د خلکو دا خیال و چې د بار نه راغلی دی ډالرې به یې ورسره ریالونه به یې ورسره په دینارونو باندې به موړ راغلي نو یو تن ځان سره بوته وي دا زموږ خپلوان دی سروه دې وساته راوساته خپلوان یې نه و خو هغه وی چې یاره کیدی شي بارداره ونه ده که څه ترې وغورځېده څه وسری چې سروه دې وساته نو بیا وي دا زموږ څه نه دی بیا بل چا بوته د هغې دا خیال و چې ګنې ده کې به څه چل به وشي مطلب دا دی چې ده خو پکې څه ونه موندلو خو هغه چل به وشي هغه سړی چې بکیاڼې ته ختلی و او یې کرکنډې شو کومه چا ورته وی بکیاڼه کې کرکنډې څه کوي دې کې شته وی مونږ پکې ځان لمومو نو هغه وی مونږ پکې ځان لمومو څه وخت یې هغه سړی ساته را ساته خو چې پته ولګېده چې دا تشپاڼې دی نو بیا هغه وی زمونږ هم دې څه نه دی خوار سړی دی چا صحیح غریب سړی دی چا صحیح خلک دې له ابی ګوري رشته دار ګوري چې د هغې نه څه حصه ماته راشي د هغې نه څه برخه ماته راشي او دین دا وایي چې خپلوان د دې دپاره وپېژنه چې ته ورته څه خیر ورسئ چې ته ورته څه فایده ورسئ چې ته د هغې څه خدمت وکړې تا هغې سره رشتهداري وپالې که ستا د منډې ضرورتي د لاسو خپو د خدمت ضرورتي نو چې د لاسو خپو خدمت وکړي او که چرته کې د پیسو ضرورتي نو چې د پیسو خدمت وکړي او امداد وکړي دې ته رشتهداري پالل وي د رشتهدارۍ د پاللو دا دوه طریقې دي بله نشته یا به خپلې پیسې چې در سره یي په هغې کې به د خپلو عزیزانو د خپلو غریبانانو خپلوانو د هغې سره به لاس امداد کې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه د خپلولۍ د پاللو د صحابه کرامو دا طریقه وه که چرته کې به یو خپلوان د هغه غریب به و هغه له به یې خرچه ورکوله هغه سره به امداد کو او که هغه خپلوان به غلطي وکړه په هغه غلطۍ باندې به مو هغه خپل امداد د پیسو بنده او سټاپ کو نه چې یو ځلې ابوبکر رضی الله تعالی عنه یو خپلوانو نږدې رشته دارو د ماسي زوی و یا څه کزن و نو هغه سره به ابوبکر رضی الله تعالی عنه د خرچې امداد کو د هغه خرچه به د هغه پیسې به د هغه د ډوډۍ انتظام چې څه خرچه به وه ابوبکر رضی الله تعالی عنه به هغه کولو خدمت به یې کو هغه څه غلطي وکړه او داسې غلطي وکړه چې په هغې باندې هر سړی خفه کېږي ابوبکر رضی الله تعالی عنه انسان ډېر خفه شو
چې دا خو زما خپلوان دی او د سره خو زه ښېګړه کومه نو پردی خلک لګیا دی نو لګیا دی نو دله خو نه و پکارو نو هغه وی یاره زه به بیا سوګند یې وخوړوي که بیا ما دا کار وکړه یاره د الله د طرفه صورت نور کې آیت راغی ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى نور صورت کې په قرآن کې آیت راغی معنی دادا چې مالدار سړی مرتبه والا سړی چې الله په چا باندې فضل کړی دی دې د خپل ورکړو په خپلو خپلوانو باندې بندی نه دې قسم نه کوي د قسم د کفاره ورکي ابوبکر رضی الله تعالی عنه د قسم کفاره ورکړه په خبره ستومانه شو او کم امداد چې غریب رشتہ دار سره کو هغې د هغې نه سیوا کو چې مخکې مې کم کو اوس به یې ډېر کومه دې ته وایي د مسلمانۍ رشته دې ته وایي خپلولي دې ته وایي اتفاق او اتحاد دغه اتفاق او اتحاد د مسلمانانو نن تاله ترغه دی او دا پیشنګویي پیغمبر علیه السلام هغه زمانه کې پخوا کړې وه چې یو بل سره به ګورې نه اتفاقي مه کوئ د یو بل نه بیلیږئ ما د یو بل سره خپلولی او رشتهدارۍ مه کټ کوئ د یو بل سره ډلهبازۍ مه جوړوئ او کنی وي هغه بني اسرائیل هغوی ته هم الله ویلي چې یو ډله شئ هغوی نه اتفاقي جوړه کړه هغوی په هغې باندې خراب شو او ذلیل شو او هغه بني اسرائیل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هغوی کې کمې خبرې وي هغوی کې کم عیبونه وو هغوی کې کم رواني وو نبی علیه السلام مې زما امت کې هم هغه رواني را روان دي هغه بدعملۍ وی تر داسې به سره برابر شي لکه سپلی چې سپلی سره برابري لکه یو سپلی چې بلې سپلی سره برابري لکه لیش چې لیش سره برابر ده لکه یو اته چې دی بلې اتې سره برابر ده وی دغسې به دا امت مو بني اسرائیلو سره په هغه بدعملو کې برابر شي وی تر دې پورې نبی علیه السلام وی که بني اسرائیلو کې یو سړی هغه خپلې سکه مور سره چې تنه پیدا دی د بدعملۍ په لار باندې ورغلی دی نو په دې امت کې به هم داسې خلک را پیدا شي دا نبی علیه السلام هغه وخت کې ویلي او ریشه په دې زمانه کې په اخباراتو کې ګوره په نیټ کې ګوره او ځای په ځای باندې د واقعاتو نه ځان خبروه نو اکه خبره د شروع ده نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې او مسلمانانو تاسو کې به ډلې جوړې شي خو ګورې د ډلو نه ځان وساتئ او هغه ډله ما انا علیه و اصحابي زما او زما د صحابه لار باندې چې څوک رواني دغه به کامیابي زما لار زما د صحابه لار نن په دې زمانه کې چې د یو سړي کومه لار ده کومه یې رانیولې ده هغه وایي دا د پیغمبر علیه السلام لار ده دا د صحابه لار ده او د دې بل ملګري دا لار چې ده نو دا کږه وږه روانه ده دا د الله دشمن دی د مونږ نه کیږي دې سره نه اتفاقي راځي یروره یو بل سره اتفاق وکړي یو بل سره ورورولي قایمه کړي یو بل سره همدردي وکړي د انسانانو په منځ کې چې کومې خبرې دي هغې خبرو له توجه ورکړي زما او د الله په منځ کې چې کومه خبره ده هغه پرېږدی ما او الله پرېږدی زه او زما د رب معامله ده زه د رب عبادت کومه ته د رب عبادت کې ته الله ته ځان نږدې کې زه الله ته ځان نږدې کوم راشه دا خو زما او د رب معامله ده خو زما د انسانانو په منځ کې د انسانانو منځ کې همدردي راغلې ده د انسانانو منځ کې یو بل ته معافي راغلې ده د انسانانو په منځ کې په یو بل سودونه راغلي دي یو بل سره خپلولي راغلی ده د انسانانو په منځ کې یو بل سره اتفاق او اتحاد راغلی دی چې الله تعالی په قرآن کې ویلي چې او مسلمانانو ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات او مسلمانانو داغه خلکو په شانته مکیږي چې هغې یو بل سره ډله بازۍ کړې وي اختلاف یې کړی و اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا
او مسلمانانو د مشرکانو په شانتې مکیږئ د یو بل نه نفرتونه مکوئ یو بل سره ډله بازی مکوئ یی به ډله بازي مثال به داسې ستا تورې جامې دي زما سپینې جامې دي ستا زیړې جامې دي زما نسواري جامې دي ستا جالی ټوپی ده زما چترالی ټوپی ده ستا غټه ټوپی ده زما د وړی ټوپی ده د ما نری ټوپی ده تا پټکې والی د سپینو ما پټکې والی د سورو یبا دا خو که دغه اختلاف وي نو یبا خو په دې خبرو باندې یو بل سره لارې جدا کول په دې خبرو باندې یو بل سره غم خادي پرېښودل په دې اختلاف باندې مثال د یو بل نکرکه کولو دا د مسلمانۍ مزاج نه دی دا د مسلمانۍ لار نه ده مسلمانی خو دې ته وایي چې یو شی الله وی یو شی په یو کتاب هم یو دی پیغمبر علیه السلام هم یو دی دا شته چرته مسلمان چې هغه وایي چې زه پیغمبر علیه السلام نه منم چې وی نه منم خو هغه به مسلمان نه وي دا شته چرته مسلمان چې هغه وایي زه قرآن نه منم نه هر مسلمان وایي زما کتاب قرآن دی زما پیغمبر محمد آخر زمان دی صلی الله علیه وسلم هر مسلمان د حج دپاره عمدکه مکې ته ځي عمدغه سعودي عرب غاړې ته ځي هېڅوک پکې د حج دپاره امریکې ته نه ځي دا د ټولو مسلمانانو یو قبله ده ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک او مسلمانانو حرمم یو دی الله هم یو دی پیغمبر پاک هم یو دی تاسو ولې یو نه یې دوه طالبان درې ډلې شوي یې د اتفاق او د اتحاد میسج ورکړئ اتفاق د صحابه دا و چې اسلم شیخ پوری یو کتاب لیکلی دی منبر او محراب په هغه منبر او محراب کتاب کې هغه وی ابو جهم نوم یو سړی و صحابي و د یرموک په جنگ کې د تره زوی یې چې تا بېدرکه شوی خلکو وی هغه زخمي دی چا وی مړ دی دی وی د هغه تره زوی پسې را روان وم دا وګوره ورته دا هم ښه خبره وه صحابو د تره زامنو سره او خپلوانو سره مینې کولې اوس خو د تره زوی ته موږ پښتانه تربور وایو تربور خو دشمن ته وی خلک وی که نه تربور وی ډېر ناکاره شی دی یپا کاره به نو څه ووایو اوسه که نه هغه صحابي وی ما سره اوبه وي او ما وی چې دغه رور ګورم وی دی کې یو ځای کې ما ته چا ووي چې هغه ځای کې دی دغه به وي وی چې ورلم نورشاه که زما د تره زوی و وی ما ته وی چې رایلی ما وی رایلم خو دی داسې و چې ډېر زخمي و می ما ورته وی چې اوبه دي را سره یو ګوټ وڅکه تږي به یې خامخا چې سړی خوږ را خوږ شي ویني شي جنګېدلی و ټوله ورځ جهاد یې کړی و د غنم ولاوې نه کوو نو وی ما وله اوبه ورکولې وی هغه وی چې او یو ګوټ څکمه چې اوبه مې ورکړې او هغه داسې خولې ته کولې نو هشام نوم یې هغه طرف ته بل یو پروت و اواز یې وکړ وی اوبه وی ما ته وی چې یاره رورې داسې وکړه چې دا اوبه دله اوسه زما ګزاره لا سمه ده زما ګزاره لا سمه را ساه اخلمه خو دله اوسه ته اشاره باندې راته وی چې زه هشام غاړې ته ورلمه او ما غله اوبه ورکولې نو هغلته نه د بل تن د فریاد اواز راغې نو ګوره دا صحابه و دې ته اتفاق وي هغه وی هلته لاړ شه خیر دی به ما رستو کا دې ته وایي د صحابه هغه مینه هغه اتفاق او همدردي یا مسلمانانو په یو بل دغسې مینه پکار ده هسې د صحابو په لار باندې وی لړ شئ موږ هر یو وایو د صحابو په لار باندې کنز العمال کې یو حدیث راغلی دی چې یو صحابي په هغه دور کې چې هغه یقینو که د لوږو د تندو دور دی د اوربشو ډوډۍ به چاته نه میلاوېده په مخکې جمعه باندې ما ویلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث پاک د بخاری او مسلم شریف کې راغلی صحیح حدیث کې چې پیغمبر علیه السلام د دنیا نه تللی دی خو د هغه کورنۍ او هغوی پخپله د اوربشو په ډوډۍ باندې دوه ورځې مسلسل چېرته نه دي ماړه شوي داسې دور دی او په دغه دور کې یو صحابي له چا د بیزې سر ورکو سر کې جبه هم ده سر کې مازغه ومي او سر خو هغوی ته
ناغه صحابي اگر چې داغه ضرورتو اگر چې داغه خپل کورم مطلب دا چې واړه زاګو خو زنانه سره صلاح وکړه ویره د مونږ گزاره خو سمه ده داسې به وکړو دې ګاونډیانو کره واړه ماړه ډیر دي او دې ته تکلیف ډیري دا زمونږ نه کمزوري دي مونږ به ګزاره وکړو دا غوښه بدیله ورکو ګاونډیانو له ورکړه هغه حدیث کې راځي چې اکه غوښه هغه سر د بیزې هغه په 2 کورونو باندې ګرځېدلی هر یو به په بل باندې سود کاو هر یو به په بل باندې مینه کوله سره د دې نه چې په خپلې ورته ضرورت و سره د دې نه چې په خپلې ورته شوق د خوړلو و لوږې وه لیکن ویؤثرون علی انفسهم بلې په ځان باندې غوره کو او دې نه اتفاقی ده نن چې کومه راله مسلمانان بې عزت هم کړه په دنیا کې مسلمانان دهشتګرد هم کړه په دنیا کې د مسلمانانو هغه زور هم ختم کو قرآن ویلو لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم نه اتفاقی مه کوئ کنی ستاسو روب دا به ختم شي دا سپین نه دی سپین یو غټ ملک دی دا کافرانو یو درون ملک دی د سپین تماچه خو به پیژنې د سپین وسلې خو به پیژنې هغه سپین باندې مسلمانانو 800 کاله حکومت کړی دی 800 کاله لیکن د دې نه اتفاقی د لاسه د دې یو بل سره د ډلهبازۍ د لاسه چې یو وی زه به د دې ډلې نظام جوړوم بل وی نه د بلې ډلې نظام به جوړوم هغه سپین د مسلمانانو د لاسو نه لاړو او هغه مسلمانان چې د هغې ملک فاتحانو هغه سپین چې د هغې په کناره باندې طارق ابن زیاد چې وی هر ملک ماس کې ملک خدای ماس هغه طارق چې ورغلی و او هغه کشته یې چې سیزلې وي هغه سپینو داسې شو چې مسلمان به یې مونته نو بیا به یې سیزو او هغه د قرطبه جومات چې په دنیا کې د ټولو نه لوی تاریخي جوماتو په اکه جومات کې هغه سپین والا و هغه انګریزانو هغوی پکې ګرجه جوړه کړه او نن هم په هغه جومات کې ګرجه ده دا د مسلمانانو هغه نه اتفاقي وه د مسلمانانو هغه ډلهبازي وه دکه چل په ټوله نړۍ کې شوی دی په بغداد کې چې کله د مسلمانانو زور دی او طاقت دی او هغه تاتاریان پې رالو چې کله مسلمانانو کې نه اتفاقي راله یو بل سره اختلاف راغی ډلهبازۍ رالي که مثال زما د ډلې سړی نه دی نو که هغه به چا وو که په هغه به حمله کوله نو زه به خوشحالېدم که په هغه به حمله کوله نو زه به پې خوشحالېدم چې دا خو زما د جومات او زما د ډلې سړی نه دی دی خو هغه بل تنظیم کړی نو د هغې د لاسه داسې وشوه چې 1 کروڑ مسلمانان دا په تاریخ کې د کروڑ د پاسه دا مسلمانان وجلی شوي دي خو نن دا نوم څوک نه دي یهودیانو خپل تاریخ یاد کړی دی چې یاره یهودیان ډېر وجلی شوي دي یهودیانو سره ظلم شوی دی لیکن دام تاریخ دی چې د کروڑ د پاسه 1 کروڑ باندې مسلمانان دا وجلی شوي دي او مسلمانان داسې کړه بیا هغه هلاکو خان دي هغه چې یادېږي هلاکو خان چې یقینو که یو ټپه ښځه به وه ټپه ښځه نه اتفاقی مسلمانان داسې کړو هغې به 2 مسلمانانو لیدل ورته به یې وي دې کوڅه کې دا دی ودرېږې زه کور ته ځم توره راوړم تاسو وژنم دلته ودرېږې هغې به ړک نه شوالې ښځه به کور ته لاړه هغه ټپه ښځه توره به یې راوړه دواړه به یې مړه کړه دا نه اتفاقی وه دا د مسلمانانو یو بل سره اختلاف و امام ابن تیمیه صاحب هغه وخت کې پاسېدلی و وی دې خلکو سره جهاد کوو نو په هغې کې د خلکو شک شو ډلې پیدا شوې جهاد پکار دی او که نه دی پکار میدان ته وتل پکار دی او که نه دی پکار دا د مسلمانانو ډلهبازۍ وي دوم دکه چل دی چې دی په معمولی خبره باندې هغه پخوا د عیسی علیه السلام په زمانه کې چې قرآن وی چې ډوډۍ راغلې وه چې عیسی علیه السلام وی ربنا انزل علینا مائدة من السماء د عیسی علیه السلام معجزه وه مائده راغلې وه په دې باندې د مولانو مناظره وه چې هغه ډوډۍ پتیره وه او که نه هغه ډوډۍ خمبیره وه په دې باندې جګړه وه په دې باندې جګړه ډېره تېره شوې په دې دنیا کې چې اودس وچولو دپاره ډېره مناسبه پرفیکټ سیز چې کوم دی نو لوټه ښه ده او که ګټه ښه ده
په ګټه باندې به اودس ښه بوچی او که نه لوټه د هغې دپاره ښه ده. په دې باندې مناظرې مسلمانانو تېرې کړي دي. په دې دا د انګریزانو سازش و په هغه وخت کې هغې به ترتیب د مسلمانانو په منځ کې د نفاق دا زړې او دا تخم هغې کرلی دی. یو ملا صاحب له مثال انګریز سړی راولېږه، سړی به راغی ملا صاحب له به یې لس شل دېرش څلوېښت زره روپۍ راوړي. استاد چې پیسې وویني هغه له څو کړه نه ورکوي د میاشتې، او چې ما له اوس یو کروړ روپۍ ناڅاپه راوړي نو یو کروڑ روپۍ لکه د دې زمانې مناسب کدا به وله راوړی، استاد له به تحفه راله او سلام کلام به وشو، هغه په مینه به ورسره سړی میلو شو. ورته به یې وی یاره بس جي تاسو ډېر لوی شهرت دی، ډېر لوی علم دی، خو ما یو تپوس کو یو دیني مسله وه. وی څنګه دیني مسله؟ وی یاره هغه اصحاب کهفو سره چې کوم سپی و که نه، نو چې هغه سپی کوم رنګ کې سپی و؟ هغه وی هغه تور سپی و که نه؟ وی یاره دې خبره کې خو دا خلک ډېر دیني مسله ده او خلک پکې ډېر پراته دی په غلطۍ کې چې تور سپی و دا خلک وایي چې دا تور نه و. تاسو په دې باندې لږ وضاحت وکړئ دې خلکو ته چې د دې خلکو دا ذهن کلیر شي او دا او هغه به وایي غم مه کوه. نو یوړ هغه به شروع کړه چې تور سپی و د اصحاب کهفو هغه و، تور سپی هغه کتاب کې راغلی دي، هغه بل تاخ کې کتاب پروت دی هغې کې راغلي چې تور سپی. دکه سړی به بیا لړو او په دغه علاقه کې به بل غټ ملا صاحب وکوتو، هغه له به یو غټه تحفه وړه، غټې پیسې او ډالۍ به یې وله ورکړه. هغه به وایي چې اوهو دا خو لوی سړی ماله راغی، وزیر ماله راغی، او بیا به یې ورته په خبرو کې وی یاره په دې اندازه مې پوه کړه چې هغه سپی چې کوم و که نه هغه اصحاب کهفو سره تاسو ته څه علم شته چې د هغه رنګ هغه سپین رنګ یې و که نه؟ یاره وي دا خو دا خلکو په غلطۍ کې پروت دی او د دې ټولو خلکو عقیده خرابه ده. دی وی تورو وی نه زه به په دا ځل جمعه کې باس کوم چې سپینو، نو یوړ هغه به زګونه وغورځول چې سپینو، دی بل به زګونه غورځول چې تور. دې مقتدیانو به وی هغه مقتدیان په غلطه، هغه مقتدیانو به وی دی استاد پسې مونځ ځکه نه کېږي چې دی دا تور سپي والا دی، په ده پسې مونځ نه کېږي، دی وایي چې سپی تورو، دی به وی هغې یو پسې نه کېږي ځکه چې هغه وایي چې سپی سپینو. نو به جنګېده او د هغې نه به یو لویه مسله جوړه شوه. دکه وجه وه چې مسلمانان په دې خبرو باندې مناظرې کولې. هغه سمرقند او بخارا امام بخاري چې پکې پیدا شوی دی، دې جګړو سره چې ډوډۍ سپوره وه، ډوډۍ خمبیره وه، کارغه حلال دی کارغه مردار دی، مې حلال دی مې مردار دی، او داسې غوندې اختلافات او روس پرې راغی او هغه علاقې ټولې واغستې. د دوو چنچڼو جنګ و او په جنگ کې ځمکې ته راپرېوتې، پیشو پرې راله دواړه یې خولې ته کړې، وی ښه وه چې زه هم به کنې یو بل باشلولی و، دا ښه وه چې زه رالمه. دا نن د مسلمانانو هم دکه حساب او کتاب دی. د الله کتاب دا وایي چې اتفاق او ورورولي، د الله دین دا وایي چې ورورولي او بل سره وکړئ، بلکې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت خدا دی چې هغه کافرې ښځې ته هم مورې کافره ده، په پیغمبر خزلی وردی، لیکن پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د هغې هم خدمت ته لاس په نامه ولاړ دی. نن موږ مسلمانانو یو بل سره نه ولکه دا معمولي غوندې خبرې د صحابو په منځ کې هم دا خبرې وي. صحابه څه کوي؟ د پیغمبرانو منځ کې راته وایم سلیمان علیه السلام پیغمبر دی او زمونږ ایمان دی، د هغه پلار دی داود علیه السلام دی پیغمبر دی، او قرآن کې راغلی دي ګډې بیزې لګېدلې وې د یو زمیندار په پټي کې سړېدلې وي. اذ نفشت فیه غنم القوم، د یو قوم په پټي کې بیزې او ګډې سړېدلې وي او خلک راغې پیغمبران دي فیصله راوړه چې یاره بهی مال فصل خراب کړی دی، دې ګډو بیزو زما فصل تباه کړی دی، تاوان به راکړي او جرمانه به راکړي او څنګه چل بهی. نو هغې کې سلیمان علیه السلام فیصله کوله، داود علیه السلام فیصله کوله، دواړو اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیه غنم القوم. دا د قرآن واقعه ده، د قرآنو. نو فیصله څه وشوه؟ د داود علیه السلام یو رایې وه، داود علیه السلام یو خیالو چې داسې فیصله به وشي، د سلیمان علیه السلام پیغمبر دی زوی دی د هغه بل خیال دی او رایې ده، او فیصله د سلیمان علیه السلام په خبره وشوه ففهمناها سلیمان. قرآن وایي د سلیمان علیه السلام له الله وایي ما پوه ورکړې وه. نو ولې داود علیه السلام به ورته وایي ما سره مناظره وکړه؟
را میدان ته شه، را ډاک ته شه. اوهو د صحابو په منځ کې صحابه روانو بنو قریظه طرف ته پیغمبر پاک لیږلو، وی چې بنو قریظه ته ورسئ نو مونځ د مازدیګر به هلته کوئ، مونځ د مازدیګر به ګورې شا به چې بنو قریظه له ورسوئ. صحابه چې روان شو په لارې د مازدیګر د مانځه وخت راغی، چې د مازدیګر د مانځه وخت راغی نو څه کسانو وی مونځ کوو. نور ورته وی پیغمبر علیه السلام ویلي چې مونځ د مازدیګر هلته وکئ، هلته ورسوئ. وی نه نه، هغه خو مطلب دا و چې چاک ایسارې ګیمه شا به زر روان شي او وخت د مانځه شوی دی، مونږ مونځ کوو. هغه نور وی نه مونږ لا نه کوو. سو کسانو مونځ دلته وکړو، څه چې هلته ورسېده نو ویې کو. پیغمبر علیه السلام ته دواړه رالو چې دی داسې وکړو او مونږ داسې وکړو. نبی علیه الصلاة والسلام وی ټیک دی که نه، بس دی هم ټیک کار وکړو، هغې هم ټیک کار وکړو. نو بیا به ورپسې دی مناظرې له راتلو چې تاسو په لارې مونځ کړی را میدان ته شئ، مباهله به کوو، مناظره به کوو، یو بل سره به بحث کوو. دا خوشبویي لګول نه دي، دا د جمعې ورځ ده، دا عطر تاسو به لګولي که نه یې لګولې لګوئ، سنت طریقه را مستحب. ابو هریره رضی الله تعالی عنه وی د جمعې پر ورځ باندې خوشبویي لګول واجب دي. ابو هریره رضی الله تعالی عنه د هغه قول دار وی واجب دي. نو ولې بیا صحابه ورپسې باس لرالته چې ابو هریره باس ته میدان ته شه واجب نه دي، سنت دي. نه بس تا د هغه خبره وه. ټیک ده. د عایشې رضی الله تعالی عنها په مخ کې د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه خبره وه چې کله یو سړی مړ شي دا خلک ورپسې جاړي نو هغه ته په دې جړا باندې عذاب میلاویږي. هغه حدیث کې هم راځي، هغه ته په دې جړا د ژوندو باندې مړي ته سزا میلاویږي. عایشه رضی الله تعالی عنها وی نه دا داسې نه ده، هغه وی میلاویږي، دی وی نه ده. داسې نه و چې بیا یو بل سره باس کو. دغسې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وی د دریاب په اوبو باندې اودس کول مکروه دي. عبدالله ابن عمر صاحب وی. نور صحابه وی نه، او مسله هم داسې ده چې نه، خو د صحابه خو یو بل سره پې نه باس کړی دی، نه مناظره کړې ده، نه دا ویلي دي چې واله دا درې کاڼي او راکه دا درې کاڼي او مباهله پې ورباندې کوو. نه نه، دې سره خو کار خرابېږي د مسلمانانو په منځ کې. قرآن کې څه ویلي و، لاول دا فرض برابرول غواړي او فرض دا دي چې اصلحوا ذات بینکم، خپل کور کې اصلاح وکړئ، یو بل سره ورورولي قایمه کړئ، یو بل سره اتفاق وکړئ. د صحابو په منځ کې اختلاف راغلی په مال غنیمت باندې چې مال غنیمت به د چای یسألونک عن الانفال، مال غنیمت. دغه شان د بدر په قیدیانو باندې اختلاف چې دا بدر کې قیدیان نیولي شوي دي. د ابوبکر صاحب رای داوا چې فدیه به ترې والو او پرېږدو. د عمر رضی الله تعالی عنه رای داوا چې ای پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه وسلم دی تا سره زیاتی کړي دي، دی تا سره ظلمونه کړي دي، ته د مکې نه ایستې، تا پسې توره راغستې را، ستا بې عزتۍ پسې ګرځېدلي دي، ما ته خپل خپلوان را مخامخ کا، په توره ته سر وامه، بل سړي ته به خپل خپلوان مخامخ کو او په سرونه به ترې نه وپرېښودو واله نه دي. دا ګستاخان رسول دي. دا د نبی علیه الصلاة والسلام د دوو خلفاو د دوو لویو صحابو رای ده. بیا فیصله وشوه، نبی علیه السلام به فدیه واغستې شوه، ماپ شو. نو بیا به ولي عمر صاحب پسې خلک مقابلې او مناظرې له راتلو چې تا دا ویلي او دې کې بحث وکړه چې دا کار ښه که دغه کار ښه. دا کوم حساب کتاب راغی؟ یا لکه دا خپل واړه سم کې، یا د الله بنیانو دا خپل معاملات ټیک کې، یا بنیانو د الله پاک دا کورونه چې تاسو جوړوئ دا خو رضان د سہولت دپاره جوړوئ، دا خو ستا ذاتي فایده ده. دا ستاسو بچي چې کوم دي دا د معاشرې دپاره ناسور جوړیږي چې بې تعلیمه پاتې کیږي، بې علمه پاتې کیږي، بد اخلاقه پاتې کیږي. دا د معاشرې دپاره د معاشرې په پوزه باندې تور داغ جوړیږي. د خپل اولاد د خپلو بچو د هغې تربیت وکړئ. دا چې کومې ضروري واجبي او فرض خبرې دي هغې طرف ته راشئ. او اختلافات او جګړې او د هارون الرشید باچا دی، هارون الرشید د امام مالک رحمه الله په دور کې هارون الرشید باچا دی. هغه چې څلور مذهبونه لري چې دا امام ابو حنیفه صاحب دی،
دا امام شافعی صاحب دی یو امام مالک دی هارون الرشید باچاو امام مالک ته وی داسې کار به وکړو چې دا نور ټولې خبرې به یو طرف ته کړو د خلکو ته به وایو چې د امام مالک موتا چې دا د هغه کتاب دی موتا د امام مالک دا حدیثو کتاب وی په دې کتاب باندې به فیصلې او دا د په بیت الله کې ږدمه چې به دا کتاب به او ټول ملک کې به د یو کتاب نظام او نفاذ به ادا یو فقه به یو خبره به هغه ورته وی نه چې دا کار ټیک نه دی د صحابهو ټیک ته څه خبرې به زما یي خو څه صحابه کرام دي مطلب د بل صحابي قول به بل شان به د بل هغه به بل شاني نو زه د دې په حق کې نیما او د ټول نلوي کتاب د الله کتاب دی دا مقام چې ته د الله په کور کې ږدمه دا مقام د قرآن دی دا زماره کتاب نه دی نن که مونږ وی که نه مونږ به ورته چاو دا ټول ختم کا دا ټولې پکې مکې نورې ختمې کا دا نورې خبرې ټولې ختمې کا دا څه لانجه جوړه کړې را بس یو د امام مالک هارون الرشید باچا دی باچا او آفر یې وکړو آفر پیشکش یې وکړو خو امام مالک صاحب وی نه جي نه مطلب می داره چې په دین اتفاقو باندې د مسلمانانو په میانس کې د مسلمانانو په میانس کې په دې انتشار باندې مسلمان په دنیا کې کمزور شو بدنام شو د کافرو ملکونو ته په بره سطح باندې ګوره دا G8 دی دا G7 دی دا یورپی یونین دی د هغې یو پاسپورټ یو شناختی کارت باندې په هغه ټولو ملکونو کې ګرځېدی شي او زمونږ اسلامي ملک عرب دی او یا دوبۍ ده امارات دي نو زه ته پرې خپل شناختی کارت لیکم ما ته ورته پرېږدي په خپل شناختی کارت ما ورته نه جي نه بځې او که لاړو نو هلته کې یو سړي د هغه نوم کپیلو چې دا په کوپرستان کې هم نشته پیسې به ته ګټې او هغه له به یې ورکوې وی دا کپیل دی دا ارباب دی او دا پلانکیر او دا ډینګیر دا د مسلمانانو د ملکونو دا حال دی او د کافرانو حال دکه شانتې زمونږ په کلو کې هم دغه پوزیشن دی زه ویمه چې یو د تره زامني که درې څلور ترونه وي او د هغه درې څلورو ترونو زامن چا په یو پینډه باندې راجمع کړو او یو ځای پې په یو پینډه کېنول ډوډۍ پې وخوروله تصویر وله وباسئ ما ته یې راولېږئ چې مبارکي وله ورکم چرې نه یو ځای کېږي چرې واده به او هغه نږدې رشته دار او تربوران هغه به پکې نه وي ولې وي بس هغوی خفه دي نو واده دې څه لکه ورځاکی نه پکار دا نه و چې دا خوشحالي خو دې ته وي چې خپلوان را یو ځای شي دې ته خوشحالي وي دې ته خوشحالي نه وي چې خلک روجي وخوري دې خبرو دې نه اتفاقی مونږ په شا باندې بوتلو په داسې خبرو باندې مسلمانی د یو بل نه جدا کولو یو بل سره لارې جدا کولو دا د اسلام مزاج نه دی یو شی واعتصموا بحبل الله جمیعا د الله په کتاب باندې یو شی د الله په پیغمبر نبی علیه الصلاة والسلام ما انا علیه و اصحابی زما او زما د صحابه کرامو په لار باندې راشئ زه راته وایم د صحابو په منځ کې په ډېرو خبرو کې د صحابه کرامو اختلافاتو ما راته یو څو ووي خو هغه صحابو یو بل له چیلنج نه دی ورکړی یو بل سره مناظرې نه دي کړي یو بل سره مباهلې نه دي کړي او موږ رالو او دس به په لوټه وچی او دس به په ګټه وچی او دغه شانتې ډوډۍ چې کوم دی خمبیره وه ډوډۍ پتیره وه او په دې موبایل باندې مې کتلو نو مناظره په دې وه چې مې لال دی مې مردار دی په دې باندې مناظره وه یو پنجاب کې نیولې و خره د خر غوښه خرڅوله بیا مولانو په هغې بحث کوي چې کور د خر ساتلي غوښه خورې د حلاله را بل وی مرداره ده دا څه پاکو بکو ساریې دا څه په ډوک بوک باندې ساریې راشئ د الله کتاب لا یو بل سره یو شی اتفاق او اتحاد وکړئ او د یو بل سره مطلب په قرآن او سنت باندې هغه رورولي قایمه کړئ د موږ د مانځه ته وګوره دا رورولي ده په یو سب کې به ودرېږي ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز
نه کوئی بندہ رہا او نه کوئی بندہ نواز په یو سب کې به ولاړې په حج کې هم اتفاق درس دی په روژه کې هم د اتفاق او د اتحاد درس دی په زکات کې هم د مینې او د همدردۍ د غریب او د مالدار یو بل سره د تعلق د پیدا کولو یو درس دی په دې ټولو عباداتو کې ته وګوره کلمه د ټولو زمونږ او ستاسو یوه ده لا اله الا الله ده او د ټولو نه لوی ضرورت ته دی چې د الله په کتاب باندې ځان پوه کړو جومات ډکیږي او تشیږي د مناظرې مړني یو پکې قرآن رالی نه راځي مناظرې او باسونه کوو دا یو مناظره کوي هغه یو مباهله کوي هغه یو وی میدان ته شه دا بل وی دا گز او دا میدان اکه خبره د اقبال بابا وی ہوئے کس قدر فقیحان حرم بے توفیق ہوئے کس قدر فقیحان حرم بے توفیق خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ځان نه بدلی ځان کې چینجز نه راولي او د الله کتاب ځان پسې چورلی را چورلی او د پیغمبر علیه السلام حدیث ځان پسې چورلی را چورلی خپلې خبرې له خپل طبیعت لی راولي ټول خلک په دې له باخترې الله دې معافي وکړي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین